سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. دردیرشم څپرکی زما پخوانی غلام. خدایانو دغسې غوښتل چې هغه تل لور وزیږوي او له هغه وروسته بیا هم لور وزیږوي چې ان د شپږو لوڼو مور شوه. له سوریې څخه د هرې لوحې او یا د پخې شوې خټې د لوحې له رارسېدو وروسته د لوحو د ضبطولو برخې ته ورتلم او هغه به مې لوستلې، ځکه چې په خپله فرعون دغه لوحې نه کتلې. کله چې به ما دغه لوحې لوستلې د خپل غوږ له څنګه به مې د غشو د ویشتلو غږ اورېده، د اور بوی مې احساساوه، د هغو نارینهو غږونه به مې اورېدل چې خېټه یې څیرل کېږي او د ماشومانو چغې به مې تر غوږ شوې. دا ځکه چې د امورو هیواد عسکر وحشیان دي او د ماشومانو پر وژلو هم صرفه نه کوي. په تیره بیا دا چې د هاتي افسران یې قمندانان وي. په هغو لوحو کې چې له سوریې څخه د اخناتون لپاره راتلې د اورشلیم او بیت لوس د پاچا لیکونه هم ول او له فرعون سره یې خپله وفاداري څرګندوله. د ویل اوس د امرو د پاچا له خطر سره مخامخ دی. په ډاګه کړی و چې هاتی د امرو له پاچا سره مرسته کوي او غوښتل یې چې فرعون وسلې او سپاهیان ورولېږي. خو فرعون له دغو لیکونو کرکه کوله. هر لیک چې نه لوستل کېدو هغه به یې د آرشیف مسؤل ته ورکړ چې ویې ساتي. بیا به زه آرشیف ته ورتلم او دغه لیکونه به مې لوستل. له سوریې راغلي لیکونه یوازې 2 تنو لوستل، یو زه وم او بل د آرشیف مسؤل. کله چې د امرو پاچا اورشلیم ونیو، د سوریې نور پاچاهان چې پوه شول د امرو له پاچا سره مقاومت نشي کولی، نو له هغه سره یو ځای شول. په دې وخت کې هورمهب چې تر هغه وخته یې په پټه د سوریې له پاچاهانو سره د فلزاتو د لیږلو په وسیله مرسته کوله، له منفس څخه د افق ښار او بیا فرعون ته راغی. ویل اخناتونه موافقه وکړه چې زه 100 ځله اصل عسکر راغونډ کړم او له 100 جنګي ګاډیو سره یې سوریې ته واستوم او ټوله سوریه بیرته ستا لپاره ونیسم. اخناتون چې په هغه وخت کې د اورشلیم د ښار د سقوط له امله خواشینی و، وویل د اورشلیم پاچا چې اوس یې ما نوم هیر کړی دی بوډا سړی دی. کله چې زه کوچنی وم په تبس کې زما پلار ته راغلی و چې اوږده ږیره یې درلوده. اوس چې اورشلیم د امرو پاچا لاس ته لوېدلی دی، زه چمتو یم چې د اورشلیم د پاچا تاوان جبران کړم او له دې سره چې په مصر کې د مالیاتو د ټولولو حالت ښه نه دی، خو زه به د اورشلیم پاچا ته دوامداره مرستې ورکړم او هغه ته به د سرو زرو یو توق ورولېږم چې په غاړه یې کړي او سر لوړی شي. هورمهب وویل هغه نور سر لوړی کېدی نشي ځکه چې سر یې له تنه جلا شوی دی. د امرو پاچا د هغه له سره یو جام جوړ کړی او شراب پکې څښي. اخناتون وپوښتل تا له کوم ځای دغه خبر اورېدلی دی؟ هورمهب وویل زما جاسوسانو راته دغه خبر راوړی دی. فرعون وویل زه حیران یم چې د امرو پاچا ولې دغه کار کړی دی، ځکه هغه زما ملګری دی او له ما یې د حیات صلیب ترلاسه کړی دی، خو ښایي ما د هغه په اړه تېروتنه کړې وي او هغه به تورزړی سړی وي. خو دا چې ته وایې 100 ځله 100 عسکر چمتو کوي او له جنګي ګاډیو سره یې سوریې ته لیږي، دغه خبره دې د منلو نه ده. د دې لپاره چې خلک په مصر کې د ډیرو مالیاتو او محصولاتو د خرابۍ له امله ناخوښه دي او دومره ډیر عسکر او جنګي ګاډۍ نشو برابرولی. هورمهب وویل اوس چې نه غواړې ما ته دغه پوځ راکړي، نو په آتون قسم درکوم چې لږ تر لږه 10 جنګي ګاډۍ او 10 ځله 10 عسکر راکړه چې سوریې ته ولاړ شم او هغه شیان وژغورم چې لا د امرو د پاچا لاس ته نه دي ورغلي. فرعون وویل زما خدای آتون د وینې تویېدل منع کړي، زه په سوریه کې ونه جنګېږم. زه غوره بولم چې سوریه آزاد او خپلواکه وي، خو په دې شرط چې جنګ ونه شي او له دې وروسته چې سوریه خپلواکه شوه د سوریې د پاچاهانو یوه اتحادیه جوړه کړه. موږ به له سوریې سره سوداګري وکړو ځکه چې سوریه موږ ته اړتیا لري او سوریانیان د مصر له غنمو پرته ژوند نشي کولی. هورمهب غوسه شوی و، بیا یې خپله غوسه کابو کړه. ویل اخناتونه آیا ته تصور کوي چې د امرو پاچا له دې وروسته چې سوریه یې ونیوله یوازې په سوریه به اکتفا وکړي؟ هر مصری نارینه او ماشوم چې وژل کیږي او هر سوری ښار چې د هغه لاس ته ورځي نور هم غښتلی او پیاوړی کیږي. د دې وروسته چې سوریه یې ونیوله د سینا د ټاټوبي د نیولو فکر به وکړي.
موږ به د سینا د مسو لکانه بې برخې شو او د خپلو غشو او نیزو د څوکو د جوړولو لپاره به مس نه لرو. فرعون وویل ما یو ځل درته ویلي و چې د نیزو لرګي تراش کړئ نو تیره به شي، مسي څوکو ته اړتیا نه لري. ستا دغه خبرې د دې مخه نیسي چې هغه نوې سندره چې د اتون لپاره مې جوړه کړې بشپړه کړم. هورمهب وویل اخناتونه له دې وروسته چې د امرو پاچا د سینا ټاټوبی ونیو مصر ته به ننوځي او کوز مصر به ونیسي، ځکه چې سوریه د مصر له غنمو پرته ژوند نشي کولی. که ته له سوریې څخه ډارېږې له هاتي وډار شه، ځکه چې نن سبا هاتي د امرو د پاچا متحد دی. خو زه د خپلو جاسوسانو په وسیله د هاتي له حالاتو خبر شوی یم او پوهیږم چې د هاتي پاچا به په یوازې سر د مصر د نیولو هڅه ونه کړي. اخناتون لکه چې یو هوښیار کس د لیوني په خبرو پسې خاندې په کړس وخندل او ویل هورمهبه له هغې ورځې چې انسان پیدا شوی تر ننه پورې هیڅ دښمن د مصر خاورې ته نه دی ننوتی، ځکه چې مصر د نړۍ تر ټولو شتمن او قوي هیواد دی. خو د دې لپاره چې ستا ډار کم شي تا ته وایم چې هاتیان وحشي خلک دي، په غرونو کې ژوند کوي، خپلې پادې او مالونه پیایي، دومره بېوزله دي چې جنګ کولی نشي او میتاني هیواد چې زموږ دوست دی زموږ او هاتي ترمنځ حایل دی. ما د هاتي پاچا ته د حیات یو صلیب لیږلی او د هغه د غوښتنې پر اساس مې لږ سره او سپین زر هم ورسستولی دي چې زما مجسمه په خپل معبد کې ودروي. هغه چې کله سپینو او سرو ته اړتیا ولري نو له ما یې غواړي او له همدې امله به پر مصر حمله ونه کړي. ما ولیدل چې د هورمهب مخ له غوسې تک سور دی او ممکنه د نور ونه کړی شي ځان کنټرول کړي. زه چې د فرعون ډاکټر یم او د دې حالت دوام مې د فرعون په تاوان باله، فکر مې وکړ چې ښایي فرعون ناروغ شي. هورمهب مې له فرعونه لرې کړه او له دې وروسته چې د اخناتون له ماڼۍ راووتو هورمهب وویل دغه سړی د نړۍ له حالاتو او ژونده بې خبره دی. زموږ ډیر خوار موریان هم د نړۍ د حالاتو په هکله تر دې ډیره پوهه لري. فرعون خیال کوي چې د حیات صلیب یا زرو په لیږلو سره هغه کسانو مخه نیولی شي چې د مصر خاورې ته یې سترګې نیولې دي. فرعون په دې خبر نه دی چې مصر د دنیا تر ټولو شتمن هیواد دی، له همدې کبله نور غواړي چې مصر ونیسي او د مصر سره او سپین او غنم د ځان کړي. عجیبه خو دا ده چې کله فرعون له ما سره خبرې کوي له دې سره چې پوهیږي تېروتنه کوي، خو بیا یې هم په خبرو خوشحالیږم، ځکه چې هغه دغه خبرې له ډیره صداقته کوي او د درواغو او چل نښه پکې نه ښکاري. له هغه مې پوښتنه وکړه اوس څه کوي، آیا د افق په ښار کې پاتې کیږي که ستنیږي؟ هورمهب وویل که په دې ښار کې پاتې شم او د ورځې له پلوه د فرعون ماڼۍ ته ولاړ شم او د هغه د درباریانو په شان دغه خبرې واورم نو ویریږم چې په څو ورځو کې به د نورو درباریانو په شان سینې پیدا کړم او تمه راڅخه وکړي چې ماشومانو ته شیدې ورکړم، نو غوره ګڼم چې بیرته ستون شم. د هورمهب تر تللو وروسته زه ډیر خفه شوم، ځکه چې پوه شوم د هورمهب لپاره ښه ملګری او د فرعون لپاره یو ښه سلاکار نه یم. زه باید فرعون ته حقیقت ووایم چې هغه په خپله غلطۍ پوه شي. ما چې هاتي او سوریې ته سفر کړی د امرو هیواد پاچا مې لیدلی او دا مې هم لیدلی چې په هاتي کې د جنګ لپاره څه ډول تیاری نیول کیږي. ما باید فرعون پوه کړی وای چې امرو او هاتي ویرونکي دښمنان دي او که ورسره مقاومت ونه شي نو مصر به ونیسي. ما لیدل چې زما د خوب ځای نرم دی، اشپز مې له غوښې، هیلیو او نورو چارپایانو څخه تر ټولو ښه خواړه راته برابروي. ښه اسوده ژوند لرم، نو نه مې غوښتل چې خپل آرام ژوند له لاسه ورکړم. ما له دې سره چې د سرو سپینو د ټولولو فکر نه کاوه، خو د مصر په دربار کې مې له سوکاله ژونده خوند اخیست. زه پوهېدم چې که فرعون ته حقیقت ووایم خفه به شي، که څه هم کینه نه لري، خو له ډېره خفګانه به ما له درباره وباسي چې نور مې مخ ونه ګوري. بله دا چې فکر مې وکړ زه ډاکټر یم او زما دنده د ناروغیو معالجه ده، نه د نورو د سپاهیانو مخنیوی. کله چې فرعون د خپل پوځي قومندان یعنی هورمهب نظر نه مني نو زه چې یو ډاکټر یم زما رایه به څه ډول ومني؟ له دې سره چې فرعون پوهیږي هورمهب یو پوځي دی، د هغه خبره یې وانه اورېده، نو زما خبره به هم ونه مني او وایي به ته په سیاسي او پوځي چارو نه پوهیږي، نو غوره ده په هغه کار کې مداخله ونه کړي چې تا پورې اړه نه لري. په دې وخت کې د فرعون دویمه لور چې مکتاتون نومیده ناروغه شوه، تبه یې وکړه، ټوخی یې هم درلود او ډنګره شوه. ما په ډېرې ځیرکتیا سره معاینه کړه او پوه شوم چې کومه خاصه ناروغي نه لري، بلکې ناروغي د بدن د عمومي کمزورتیا له امله ده او د هغې د غښتلتیا لپاره مې د تقویې محلول ورکړل. فرعون د مکتاتون په ناروغۍ خفه شو، ځکه چې لوڼې پرې ګرانې وي او د هغه لوڼې او دویمه لور به ډېر ځله په سترو میلمستیاوو کې له فرعون سره وي. هر ځل چې فرعون غوښتل نورو ته کوم شی ورکړي، په دغو دواړو لوڼو کې به یې
د یوې په لاس هغه شی ورډالۍ کاوه. له دې وروسته چې مکتاتون ناروغه شوه، له هغې سره د فرعون مینه نوره هم زیاته شوه او دا طبیعي چاره ده، ځکه ناروغ اولاد په پلار ډیر ګران وي. فرعون به په ورځ کې څو ځله له ما څخه د خپلې ناروغي لور پوښتنه کوله او تل به یې ویل لور به مې مړه شي. هغه ته مې وویل ستا لور کومه خاصه ناروغي نه لري چې مړه شي، د هغې ناروغي د کمزورتیا له امله ده. فرعون د لور د ناروغۍ له غمه ډنګر شو او ما په دربار کې 2 ناروغان پیدا کړل، یو فرعون او بل د هغه لور. زما ټول وخت د دغو 2 کسانو په پالنه کې تیریده، ځکه چې زما لپاره دغه 2 کسان د مصر تر ټولو ناروغانو او په دې هېواد کې تر ټولو هغو کسانو مهم ول چې له لوږې کړېدل. د دې کبله چې زما ټول وخت د فرعون او د هغه د لور په معالجې تیریده، نو اشرافان او درباریان چې به ناروغان شول هغوی مې په دقت نه شوای معاینه کولی. دوی به ویل سینوهه چې پخوا د مصر تر ټولو تکړه ډاکټر و اوس کبرجن شوی، له دې کبله چې د فرعون مخصوص ډاکټر دی فکر کوي چې نور د دې لیاقت نه لري چې د یې معالجه کړي. په داسې حال کې چې داسې نه و او هغه دقت چې ما د فرعون او د هغه د لور په معالجې کې کاوه د دې مخه یې نیوله چې نور خلک په ځیرکتیا سره معاینه کړم او پالنه یې وکړم. پر دې سربیره زه چاغ شوی وم او د پخوا په شان به چابک نه شوی تللی. د سر ویښتان به مې تویېدل، پوهېدم چې ډېر ژر به ګنجی شم. د شپې مهال به له ډېرې چاغۍ په خوب کې خورېدم، که څه هم چې له کوره فرعون ماڼۍ پورې ډېره لاره نه وه، خو په دې لاره کې به هم په روان تخت کې سپرېدم. زه پوهېدم تر هغه وخت چې فصل بدل نشي د فرعون د لور طبیعت به ښه نشي او همدا چې نیل مست شو او د افق د ښار هوا د مني له امله سړه شوه، د مکتاتون طبیعت هم ښه شو او څومره چې نجلۍ تکړه کېدله پلار یې هم ورسره ښه کېده. کله چې مې ولیدل فرعون او د هغه لور معالجې شوي، نو فرعون ته مې وویل له دې کبله چې ته او مکتاتون روغ شوي یاست، زه هم اوس په افق کې خاص کار نه لرم. موافقه مو وکړه چې تبس ته یو سفر وکړم، ځکه چې روح مې په تبس کې د تمساح لکۍ د میخانې په مریت او حتی کاپتا پسې خپه شوی دی. فرعون وویل زه ستا له سفر سره موافق یم، خو ټول هغو کسانو ته زما سلام ورسوه چې په لاره کې د اتون لپاره په کرنې بوخت دي او په بیرته راستنېدا کې د هغو حال ماته راوړه. دغه ځمکې همغه وې چې له پخواني خدای آمون سره وې. فرعون له آمونه واخیستې او پر هغو کسانو یې وویشلې چې د کرنې غوښتونکي ول. ما له فرعون سره خدای پاماني وکړه او په بیړۍ کې د تبس پر لوري روان شوم. په لاره کې مې څو ځله د نیل ساحل پر 2 غاړو کې دمه وکړه. له کلیوالو سره به مې خبرې کولې او هیڅ د ستړیا احساس مې نه کاوه، ځکه چې په بیړۍ کې زما ځای تر سایوان لاندې هوسا و. زما اشپز په بلې بیړۍ کې راته خوندوره ډوډۍ پخول او له دې کبله چې خلکو زموږ لپاره ډالۍ راوړلې، موږ تل تازه خوراکي توکي درلودل. هغه سیمې چې ترې تېرېدم داسې ځمکې وې چې پخوا به آمون پورې اړوندې وې. ما د دغه کتاب په سر کې وویل له دې کبله چې آمون خدای په مصر ډیره اوږده موده خدایي کړې وه او د هغه کاهنین بریالي شوي ول چې د مصر ډیره کرنیزه ځمکه د نیل سیند په 2 غاړو کې واخلي. د آمون د خدایي په وخت کې د مصر ډیرې زراعتي ځمکې یا د آمون د معبد وې او د آمون رعیت به پکې کار کاوه، او یا دا چې کروندګرو به ځمکه له آمون څخه اجاره کړه او کرکیله به یې پکې کوله. په مصر کې زراعتي ځمکه د نیل په 2 غاړو کې وه او په بله سیمه کې زراعتي ځمکه نشته، مګر په استثنایی توګه که په ځینو ځایونو کې چینه موجوده وه پټي به هم جوړ شوي ول. فرعون د پخواني خدای ځمکې پر کروندګرو وویشلې او ډیر شمیر کسان چې کروندګر نه ول د پخواني آمون په پټیو کې کروندګر شول او د نیل سیند په 2 غاړو کې دغه ډول کروندګر لیدل کېدل. کروندګر ډنګر او کمزوري ول. ښځو به یې د تیو د شیدو له کمي او د خپلو ماشومانو له کمزورتیا شکایت کاوه. خپل کندوان به یې راښودل او ویل به یې وګوره پخواني خدای پر موږ غضب کړی او ښیراوې یې کړي دي. ما چې غنمو ته وکتل ومې لیدل چې داغونه لري او داسې ښکاري چې د وینو څاڅکې پر غنمو څڅېدلي وي. نویو کروندګرو ویل کله چې موږ کرکیله پیل کړه ومو لیدل چې زموږ غنم د فصلونو تر ټولولو وروسته دغه ډول دي. فکر مو وکړ چې موږ نه پوهیږو او په کرنې مو سر نه خلاصیږي، خو وروسته پوه شو چې پخواني کروندګر هم د محصولاتو له خرابۍ شکایت کوي. نو موږ پوه شو چې دغه ځمکې د پخواني خدای آمون دی او آمون موږ ته ښیراوې کړي دي.
د غنمو د محصولاتو له کمښته پرته داسې نښې نښانې تر سترګو کېږي چې پخوانی خدای پر موږ غوسه دی او سهار چې کله له خوبه راپاڅېږو په خپلو کروندو کې د پښو پلونه وینو متوجه کېږو چې تنکي نیالګي یې رامات کړي دي. د اوبو په څاګانو کې مردار شیان اچول کېږي چې موږ اوبه ونه څښلی شو. زموږ د اوبو لښتي د خاورو او شګو په وسیله بندېږي او زموږ څاروي له ناروغیو مري. ځینو په داسې حال کې چې فرعون او د هغه خدای ته یې ښېراوې کولې خپلې ځمکې پرېښودې او ښارونو ته ولاړل چې خپله پخوانۍ دنده پیل کړي. دوی ویل موږ د دې لپاره چې تر اوسه د فرعون خدای او د هغه صلیب ته هیله من یو له دې ځایه نه یو تللي. موږ فکر کوو چې ښایي د فرعون خدای موږ د پخواني خدای له تاوانونو وژغوري. موږ احساس کوو چې د پخواني خدای ځواک د نوي هغه په پرتله ډیر دی او داسې ورځ به راورسیږي چې موږ به له لوږې مړه شو یا به مجبور شو چې د نورو په شان دغه سپېرې ځمکې چې لعنت پرې شوی پرېږدو او ښار ته ولاړ شو. په دې سفر کې زه یو ښوونځي ته هم ولاړم. کله چې ښوونکو زما زرینه غاړکۍ ولیدل او کتل به یې چې د حیات صلیب مې په غاړه کې پروت دی نو پوهېدل چې زه د دربار یو شخصیت یم. زما به یې ډیر احترام کاوه خو خپله نارضایتي به یې هم نه پټول او ویل به یې موږ د فرعون او د هغه خدای د رضا لپاره چې نوی خط یې دود کړی چمتو یو چې ډیر زیار وګالو. هغه خط چې په نوي خدای ګران دی او وایي چې باید له ماشوموالي زده کړی شي. ډیر عامیانه او احمقانه خط دی چې نه کومه ښکلا لري او نه هغه علمونه ښودلی شي چې موږ زده کړي دي. له 2000 کلونو راهیسې او د هرمونو د جوړېدا له وخته تر ننه پورې زموږ علوم او معارف په پخواني خط لیکل شوي دي. نن باید هغه ټول شاته پرېږدو او په زور نوی خط زده کړو چې ټول سواد ولرو. په داسې حال کې چې هرمونه په زاړه خط جوړ شول. د پخواني خط په وسیله مصر د نړۍ ستر ملت شو او د هغه علمونو او معارف نړۍ روښانه کړه. موږ د دغه خط د روزلو لپاره لوحې او ونې نه لرو. مجبور یو چې په یو لرګي د شګو په سر د ماشومانو لپاره د نوي خط بڼې انځور کړو. د ماشومانو پلار او مور چې نوی خط د نوي خدای بدعت بولي له موږ شکایت کوي او ناخوښه دي په داسې حال کې چې موږ نه بلکې نوی خدای ګناهګار دی. له دې کبله چې میندې او پلارونه له موږ څخه خوښ نه دي نو زموږ اجوره لږه راکوي او د غنمو پیمانه چې موږ ته یې راکوي سرونه یې تش وي. هغه د زیتون تیل راکوي چې خراب شوي وي او د وربشو تروي اوبه راکوي. یو بل شی چې تر اوسه موږ ونه کړای شو فرعون او نوی خدای پرې پوه کړو دا دی چې نوی خط یوازې هغه ماشومان زده کولی شي چې وړتیا ولري. پخوا هم همداسې وو او هغه ماشومان چې بې استعداده لیک لوست نه شو کولی. بله دا چې د فرعون خدای وایي چې باید نجونو ته هم لیک لوست وښودلی شي چې په داسې حال کې چې نجونو ته لیک لوست هیڅ ګټه نه لري ځکه چې نجونې ډاکټرانې انجینرانې او کاتبانې نشي جوړېدی. ما به کله ناکله له ځینو ډاکټرانو څخه امتحان اخیست او پوهېدم به چې د هغوی معلومات ډیر کم دي. ان دوی به په پخواني خط هم ښه نه پوهېدل خو د دې لپاره چې اسوده ژوند وکړي د حیات صلیب یې منلی و او ځانونه یې د نوي خدای پیروان ښودل. کروندګر له ښوونکو ډیر ناخوښ ول. ما ته یې ویل سینوهه ته فرعون ته نږدې او هغه ته ووایه چې موږ د نویو ښوونځیو له کړاو او تاوانه وژغوري ځکه چې د دې ښوونځیو معلمین د نیل سیند له تمساګانو ډیر خواړه خوري او په خېټې مینان خلک دي. هر څومره غنم د زیتون تیل او د اوربشو اوبه چې ورکوو دوی وایي لږ دي او که د غنمو په خرڅلاو سره یوه اندازه مس ترلاسه کوو له موږ څخه یې اخلي ان زموږ د غوایانو پوستکي راڅخه اخلي او خرڅوي یې چې شراب پرې واخلي. موږ د ورځې له پلوه په بیدیا کې کرکیله کوو. دوی مو کورونو ته ورشي او شیان مو لوټي. دوی تل غوره او ګرانبیه شیان غلا کوي او چې اعتراض کوو چې ولې زموږ شیان پټوي وایي نوي خدای ویلي چې باید ټول خلک سره مساوي وي. دوی وایي کله چې یو سړی کوم شی ولري نو دا فرق نه کوي چې خپل یې دی که پردی. ما دغه شکایت اورید او د کروندګرو د ستونزو د اواري لپاره مې هیڅ هم نشو کولی ځکه چې فرعون ماته نه ویلي چې د هغوی د ستونزو د اواري لپاره کوم اقدام وکړم. هغه ویلي ول یوازې زما سلام کروندګرو ته ورسوه. ما هغوی رټله ویل به مې کرنه حوصلې زیار او له بلاګانو سره مبارزې ته اړتیا لري. تاسې له ډېرې ټمبلۍ څخه له بلاګانو سره مبارزه نه کوئ ځکه خو ستاسې د کروندو محصولات کمیږي. که تاسې د شپې مهال پام وکړئ نو څوک به تاسې تازه نیالګي مات نه کړي. ستاسې په څاګانو کې به مدار شیان ونه چوي او ستاسې د اوبو لښتي به نه بندوي.
تاسې د دې لپاره نه غواړئ چې ماشومان مو ښوونځیو ته لاړ شي چې د ښوونکو اجورونه ورکوئ. دغه راز غواړئ چې له خپلو بچیانو څخه په پټیو کې استفاده وکړئ او هغوی کار کولو ته اړ کړئ. که زه د فرعون په شان وای ستاسو په لیدو به شرمیدم، ځکه چې تاسې نه غواړئ له هغو ځمکو استفاده وکړئ چې فرعون تاسې ته درکړي، په داسې حال کې چې دغه پټي د مصر تر ټولو ښې راز ځمکې دي. پخواني خدای به تل هغه ځمکې نیولې چې تر ټولو ښې وي او اوس دغه ځمکې له تاسې سره دي، خو تاسې له ټمبلۍ څخه دغه کروندې بې ګټې کړي دي. څاروي مو وژلي چې تازه غوښې وخورئ او له پوستکو یې ګټه واخلئ. هغوی به ویل موږ نه غوښتل چې زموږ ژوند بدل شي، د دې لپاره چې موږ بې وزله وو او زموږ پلرونو ویلي ول چې کله انسان بې وزله وي باید د بدلون فکر ونه کړي. د دې لپاره چې هر انقلاب د بې وزلو په زیان او د شتمنو په ګټه دی او د ژوند تر هر بدلون وروسته شتمن نور هم شتمن کیږي، خو د بې وزلو په کندوانو کې غنم او په منګیو کې د زیتون تیلو اندازه ورځ په ورځ کمیږي. ما داسې ښودل چې په دې خبرو باور نه کوم، خو په باطن او په زړه کې د هغوی خبره تاییدوم، د دې لپاره چې پوهیدم په ټولنیز ژوند کې هر بدلون د شتمنو په ګټه او د بې وزلو په زیان وي. ممکنه ده په موقتي توګه ځینې شتمن بې وزله شي، لکه دا چې د آمون د معبد کاهنانو خپلې ځمکې له لاسه ورکړي او بې وزله شول. خو دغه پیښه هغه زیان و چې یوازې یوې پرګنې ته رسیږي او بیا هم له یو ستر ټولنیز بدلون وروسته ټولې ګټې وټې د شتمنو په برخه کیږي او بې وزله به هغه راز بې وزله وي یا به نور هم بې وزله کیږي. فرعون پخوانی خدای له منځه یوړ او د هغه ځمکې پر کروندګرو وویشلې چې د بې وزلو او شتمنو توپیر ختم کړي. خو نن سبا یو شمېر درباریان، شتمن او اشرافان او یو شمېر طفیلي کسانو چې ځانونه د اتون پلویان بولي د پخوانیو کاهنانو ځای نیولی دی. دوی له دې پرته چې کار وکړي په اسانه هر څه ترلاسه کوي. زه هم د هغوی په شان یو طفیل شوی سړی یم، ځکه چې ما هم د هغوی په شان ګټور کار نه کاوه. د اتون پلوي نوي کاهنانو ټول بې سواده ښوونکي او ټول اشرافان چې ځانونه نوي خدای ته معتقد معرفي کوي داسې طفیلي ژوي او ورږي دي چې د سپیو په وړیو کې وي. دغه ورږي تل د سپي له وینې څخه تغذیه کیږي. له دې پرته چې کوم کار وکړو موږ تل د مصر د ملت له وینې استفاده کوو، خو د مصریانو لپاره کومه ګټه نه لرو. هغه ورږي چې د سپي په بدن کې وي ممکنه د خیال وکړي چې له سپي غوره دي او سپي د دې لپاره پنځول شوي چې هغوی تغذیه کړي، یعنی اصلي ژوي دوی دي، سپي فرعي ژوي دي. موږ هم فکر کوو چې اصلي او اوچت موجودات موږ یو او د مصر ملت د دې لپاره پیدا شوی چې موږ تغذیه کړي، خو همغه ډول چې سپي د ورږو له نشتونه سوکاله او آرام وي، که د مصر ملت زموږ په شان د طفیلي موجوداتو له شره خلاص شي نو نیکمرغه به شي. زه په دې سوچ سخت خفه شوم. ګنې زه یو طفیلي او مفتخور موجود یم او په دې وخت کې د کروندګرو ټمبلي راته چټي خبره ښکاره شوه. زموږ بیړۍ د تبس په لاره کې حرکت ته دوام ورکړ، تر دې چې 3 ګونې غرونه د تبس دایمي ساتونکي دي راڅرګند شول او د ښار ودانۍ او باغونه ولیدل شول. له کلونو جلاوطنۍ وروسته د تبس په لیدو ډیر خوشحاله شوم، داسې لکه چې سمندر کچ کوونکي له لرې سیمو څخه تبس ته راستانه شوي وي. د نیل په سیند کې می د پیمانې شراب په ځان واړول او ځان می پرې ووینځه. زموږ بیړۍ د تبس ډبرین بندر ته ورسېده، نو د بندر د ولاړو اوبو او د کټوي د مسالې خوږ بوی، یعنی د تبس همیشنی وږم می احساس کړ. خپل کور ته چې مخکې د یو مسګر کور ولاړم او هلته می موجوده ونه ولیده او را په یاد شول چې دغه ونه ما ایښې وه. خو دغه کور ماته کوچنی ښکاره شو، ځکه چې زه د افق په ښار کې په داسې کور کې اوسېدم چې یوې ماڼۍ ته ورته و او له همدې امله د پخواني کور په لیدو خوشحاله نه شوم. په دې وخت کې پوه شوم او وشرمېدم چې فاسد شوی وم، ځکه چې تر هغه وخته چې څوک فاسد شوی نه وي پخوانی ساده ژوند چې له هاند و هڅې، فعالیت او انسان دوستۍ سره یو ځای و هغه ته سپک او وړوکی نه ښکاري. کله چې د کار او له بېوزلو سره د مرستې او لاسنیوي مرکز د انسان له نظره ډیر وړوکی ښکاره شي، دلیل یې دا وي چې شتمني او تجملاتو د هغه روح تیاره کړی او د عاطفي سرچینه یې وچه کړې ده. زما مریې کاپتا په کور کې نه و، خو بوډۍ نوکره موتی موجوده وه چې زه یې ولیدم ویې ویل دغه ورځ بختوره ده چې بادار مې پکې راستون شو، خو په دې پوه شه چې زه ستا د راتلو په تمه نه وم، ځکه مې ستا کوټه نه ده منظمه کړې او کالي مې دې نه دي وینځلي.
نارینه په ټولو ځایونو کې یو شان دي، ناڅاپه ځي او کله چې څوک د هغوی د ستنېدا په انتظار کې نه وي بیرته به راستانه شي. ومې ویل موتی له دې کبله چې کور زما د هرکلي لپاره چمتو نه دی، زه به تر هغه په بیړۍ کې واړوم چې زما کور چمتو شي. آیا کاپتا ګورې او د هغه له وضع خبره یې؟ موتی وویل کاپتا کله ناکله خو ډېر لږ دی کور ته راځي. هغه نن سبا ډېر شتمن شوی دی او کله چې له ما سره خبرې کوي پوهوي مې چې له ما سره ډېر توپیر لري. که ته غواړې هغه وګورې نو د تمسا لکۍ میخانې ته ولاړ شه. زه د تمسا لکۍ میخانې پر لور روان شوم. مرید زما لور ته راغله، ګورم چې چاغه شوې ده، خو ښکلا یې لا هم په خپل ځای وه. له دې کبله چې ما ګرانبیه جامې اغوستې وې او زرینه غاړکۍ او د حیات صلیب مې په غاړه کې و او ساختګي ویښتان مې درلودل، نو مرید ونه پیژندم. وی ویل آیا تا په میخانه کې د ځان لپاره ځای نیولی دی؟ ځکه چې که ځای دې نه وي اجاره کړی زه دې دلته هرکلی نشم کولی. ومې ویل مرید زه دا حق در کوم چې ما ونه پیژنې، ځکه کله چې یوه ښځه ډېره موده له یو سړي لرې وي او په دې موده کې ډېر سړي په غېږ کې نیولي وي نو هغه لومړی سړی بهیر کې. خو زه له سفره راستون شوی یم او یو جام یخو شرابو ته اړتیا لرم. یو څوکۍ هم راوړه چې پرې کښېنم، بیا یو جام شراب را باندې وڅښم. مرید له حیرانۍ نارې کړې سینوها دا ته یې بختوره ده دغه ورځ چې ته یې دلته راستون کړې. مرید په بیړه څوکۍ راوړه او زه یې کېنولم. پخپله زما په مخ کې ودرېده. زیر یې راته وکتل. وی ویل سینوها د چاق شوی او ستا سترګې د پخوا په شان ځلا نه لري، اوس پکې د کرارۍ او خوښۍ نښې لیدل کېږي. ته اوس هغه سړي ته ورته یې چې له ژونده یې هر څه غوښتي وي هغه یې ترلاسه کړي وي او ځان بل شي ته محتاج نه ګڼي. بیا یې زما له سره ساختګي ویښتان لرې کړل او پر سر یې لاس راتېر کړ. وی ویل سینوها اوس د ځوانو او ښکلو ښځو په شان ویښتان نه لري او زه دغه گنجی سر د نورو سړیو تر ګڼو ویښتانو ډېر خوښوم. اوس به زه درته شراب راوړم. ما ورته وویل مرید ماته د تمسا لکۍ شراب مه راوړه، ځکه چې نه معده دغه شراب زغملی شي او نه مې سر. مرید پر مخ لاس راتېر کړه. وی ویل سینوها آیا زه ډېره زړه او چاغه شوې یم چې ته کله ما ته راورسېدې د معدې او سر فکر کوې؟ ځکه کله چې پر یو سړي کومه ښځه ګرانه وي نه د معدې فکر کوي او نه د سر فکر ورسره وي، خو کله چې مینه له منځه ځي په دې وخت کې سړی له خوړو او شرابو شکایت کوي. په دغه وخت کې وایي دغه خواړه خوندور نه دي، یا دا چې درانه دي او هغه شراب زما معده په تکلیفوي او سردرد پیدا کوي. ومې خندل. ومې ویل مرید دا خبره ومنه چې زه هغه پخوانی ځوان سړی نه یم او د عمر تېرېدا پر یو بوډا سړي بدل کړی یم. د سر ویښتان مې توی شوي دي، ډېر ژر به مې غاښونه هم ولویږي او باید ساختګي غاښونه کېږدم او بله دا چې د یو بوډا معده د یو ځوان له معدې سره توپیر لري. مرید وویل ته بوډا نه یې، ځکه کله چې مې ولیدې زړه مې وغوښتل له تا سره تفریح وکړم او که بوډا وای زه به درته لیواله شوی نه وم. له یوې ښځې پرته بل هیڅوک د یو سړي په ځوانۍ او بوډاتوب ښه نه پوهېږي. کله چې یوې ښځې یو سړی ولیده او له سرو سپینو پرته یې له هغه سره ساعتېري ته زړه شو، نو دا په دې معنا ده چې هغه سړی ځوان دی او په دې اړه د ښځو سلیقه تېروتنه نه کوي. خو اوس دا راته ووایه چې د تمسا لکۍ درته راوړم که نور شراب. ما لکه چې هغې ښځې ته وویل په سر کې مې نه غوښتل د تمسا لکۍ شراب وخورم، خو وروسته مې ورته وویل د تمسا لکۍ راوړه، ځکه چې له یوې مودې راهیسې له تا لرې وم، بیا غواړم پخوانی تاندوالی او شوق په ځان کې ژوندی کړم. مرید ولاړه او د تمسا لکۍ او جام شراب یې راوړل. زما په لاس کې کېښودل او ما پر سر واړول. که څه هم ستونی مې وسوځېد او سترګې مې له اوښکو ډکې شوې، خو څو شېبې وروسته مې ځان دومره تاند احساس کړ چې د مرید په لاس کې مې لاس کېښود او ومې ویل مرید تا سمه خبره کوله، زه لا بوډا شوی نه یم، ځکه زما زړه ځوان دی او چې ته مې ولیدې احساس مې وکړ چې د پخوا په شان ستا غوښتونکی یم. باید تا ته ووایم چې زه به دې هېڅکله هېر نه کړم. په دې کلونو کې چې له تا لرې وم، هر ځل چې مې توتکۍ لیدلې چې د طبس پر لور الوزي، هغوی ته مې ویل چې مرید ته زما سلامونه ورسوئ. مرید وویل سینوها زه هم تل ستا په فکر کې وم او هر ځل مې چې کوم سړی زما په څنګ کې ویدېده او خپل لاس یې زما په لاس کې ایښوده، ما به ستا په هکله فکر کوه او غمجنه به شوم. دا ځکه چې پوهېدم له هېڅ سړي سره ساعتېري او تفریح هومره خوند نه لري لکه له تا سره.
کله به مې له ځان سره ویل چې زه دې هیره کړې یم، ځکه چې د افق په ښار کې د فرعون په ماڼۍ کې ډېرې ښکلې ښځې شته او ته له هغوی سره تفریح کولی شې. ومې ویل مرید سمه ده چې د فرعون په ماڼۍ کې ډېرې ښکلې ښځې شته، خو ته زما یوازینی ملګرې او له طب څه چې وتلی یم هېڅ یوه ښځه مې نه ده ملګرې کړې. مرید وویل کله چې کاپتا فرصت پیدا کوه او په میخانې کې کېناست ما او هغه به ستا په هکله خبرې کولې. کاپتا ستا ښېګڼې بیانولې، ویل به یې ساده زړی سړی دی، که په لرې پرتو هېوادونو کې هغه له تا سره نه و او ته یې له خطرو نه وي ژغورلی نو وژل شوی به وي. زه د تمثالکۍ تودوخې ډېر هیجاني او مست کړی وم. ومې ویل زما پخوانی وفاداره نوکر کاپتا چیرته دی چې زه یې په غېږ کې ونیسم، ځکه له دې سره سره چې او زما په شان د یو سړي لپاره د پخواني مرې په غېږ کې نیول غوره کار نه دی، خو بیا هم هغه پر ما ګران دی. مرید وویل کاپتا د ورځې له پلوه میخانې ته نه راځي، ځکه چې د ورځې له پلوه خپل وخت د غنمو په بازار او هغو میخانو کې تیروي چې د سترو معاملو مرکزونه دي. اوس که تا ولید حیران بشې، ځکه چې کاپتا دا بیخي هیره کړي چې پخوا یو مرې و، نن ورته ځان یو حقیقي بادار او شتمن ښکاري. زه چې د تمثالکۍ له څښلو وروسته هیجاني شوی وم، مرید وویل غواړې ولاړ شو او په ښار کې لږ وګرځو چې باد در باندې ولګېږي او دغه راز وګورې چې په طبس کې ستا په نه شتون کې کوم بدلونونه راغلي دي. ومې ویل هو چمتو یم چې له تا سره چکر ته ولاړ شم، ځکه چې له تا سره چکر وهل ډېر خوند لري. مرید ولاړه او مخ یې سینګار کړ، د زرو غاړکۍ هم په غاړه کړه چې راستنه شوه، ډېره ښکلې شوې وه. روح بخونکي عطر یې پر ځان شیندلي ول او دا داسې عطر دی چې یوازې په طبس کې پیدا کیږي. روان تخت یې راوست، زه او مرید پکې سپاره او روان شو چې د آمون پخواني معبد ته نږدې د قوچانو واټ ته ورسېدو. ما ولیدل چې د مرید د خبرو اپوټه طبس هیڅ بدلون نه دی کړی. د پخواني جنګ ورانۍ همغه راز څرګندې دي او چا نه دي جوړې کړې. یوازې په څو برخو کې د پخوانیو نړېدلو ودانیو پر ځای نوې ودانۍ جوړیږي. کله چې د آمون پخواني معبد ته ورسېدو په حیرانۍ سره مې ولیدل چې کارغان لا هم هلته الوت کوي، ځکه چې سپیرو مرغانو له کورني جنګ وروسته لا کډه نه وه کړې او عادت یې کړی و چې د پخواني معبد له پاسه والوځي. زه او مرید له روان تخته راکوز شو. ومو لیدل چې په معبد کې ګڼه ګوڼه نشته، یوازې د دارالحیات په مخ کې او د مرګ د کور په مخ کې یو څو تنه خوري. زه پوهېدم چې د دارالحیات د مرګ کور لا هم د آمون په پخواني معبد کې دی، ځکه چې بل ځای ته د دغو دواړو مؤسسو انتقال ډیر سخت دی او لګښت یې هم ډیر وي. مرید راته وویل له دې سره سره چې دارالحیات شته خو فرعون ورته پام نه کوي، ځکه یې تیر برم نه دی پاتې. ډیر ډاکټران چې تل به په دارالحیات کې ول له هغه ځایه تللي او په ښار کې کورونه جوړ کړي دي. د آمون ستر باغونه د بې پامۍ له امله وچ شوي ول او ځینې پخوانۍ ونې یې چپه کړې وې. کله چې ما ولیدل دغه معبد چې یو وخت د نړۍ ستر علمي مرکز و په دې ډول دی نو ډیر خواشینی شوم. ما د ځوانۍ عمر په دې معبد یعنې دارالحیات کې تیر کړی و او تصور کوم هر څوک هغه ځای چې ځواني پکې تیره کړې وي په بډاتوب کې وران وویني خواشینی کیږي. مجسمې چپه شوې او پر دیوالونو د آمون نوم پاک شوی و. کله چې دارالحیات ته نږدې شوم هلته داسې کسان ول چې په غوسې ماته کتل. مرید وویل سینوهه دغه د حیات صلیب له غاړې لرې کړه او یا یې پټ کړه، ځکه کله چې دغه کسان ستا صلیب ګوري فکر کوي چې ته د اتون پلوی یې او ممکنه ده په ډبرو دې وویلي او یا دې په چړو ووژني. مرید سمه خبره کوله. خلک زما د صلیب په لیدو غوسه شوي ول. په تیره بیا هغه کاهن چې د پخوانیو کاهنانو په شان یې سپینې جامې اغوستې وې، سر یې خریلی او په تیلو غوړ کړی و او هلته ګرځېده. فرعون بندیز لګولی و چې د پخواني خدای کاهنان باید سپینې جامې وانه غوندي، سرونه ونه خري او تیل پرې ونه موښي. دغه راز دوی د آمون معبد ته هم نشي تللی، خو دغه کاهن په ستایونکي جرأت د پخواني خدای د کاهنانو په جامو کې د خلکو په منځ کې ګرځېده. کله چې به د خلکو په منځ کې تېرېده خلکو به ورته لاره پرانیستله او رکوع به یې ورته کوله. زه متوجه شوم چې که دغه کاهن زما صلیب وګوري او اشاره وکړي چې خلک ما ووژني نو بې له ځنډه به زما وینه وبهوي، ان که په دې هم پوه شي چې زه د فرعون خاص ډاکټر یم، ځکه چې په مصر کې یوازې یو کس سپېڅلی او د خدای زوی دی، هغه هم فرعون دی.
له همدې امله خلک هیڅکله یو فرعون نه وژني، خو شاوخوا کسان عادي خلک ورته ښکاري او وژل یې هم ورته اهمیت نه لري. ما خپل لاس د حیات پر صلیب چې په غاړه کې مې وکېښود چې خلک یې ونه ګوري او له مرید سره یو ځای له دارالحیات څخه لرې شوم. د معبد دیوال ته چې ورنږدې شوم هلته مې ولیدل چې یو کیسه خوان سړی نکل کوي او یو شمیر کسان پرې راټول دي چې ځینې ناست او ځینې ولاړ ول. څوک چې نه ویرېدل چې جامې او لنګې چټل نشي پلترې یې وهلې وې. پر ځمکه ناست ول او د کیسه خوان نکل یې اورېده او چا چې نه غوښتل جامې یې خیره نشي ولاړ ول د هغه نکل یې اورېده. د نکل ویونکي کیسه ماته نوې ښکاره شوه. د دې سره سره چې ماشومتوب کې مور راته د مصر ټولې کیسې کړې وې خو ما تر دې ورځې پورې دغه کیسه نه وه اورېدلې. دغه کیسه په لنډه توګه داسې وه. پخوا یوه تورپوستي کوډګر چې له ست څخه یې الهام اخیست په پخواني مصر کې ست په ورپسې پیړیو کې د شیطان معادل و. له خپلې خېټې یو جعلي فرعون وزېږاوه او دغه فرعون له دې وروسته چې پاچا شو د ست پیروي یې پیل کړه. ست چې به هر څه ورته ویل هغه به یې ترسره کول او د ست د حکم پر اساس د مصر د خدای مجسمې ړنګې کړې. بیا خدای د مصر په ملت عذاب نازل کړ. د مصر په کروندو کې غنم نشنه کېدل او که بشنه شول نو خراب بول. د نیل سیند مستو څپو د دې پر ځای چې پټي ښېرازه کړي د خلکو کورونه به یې وړل او هر کال به ملخانو د مصر د کروندو غله دانه خوړله او په لښتیو کې به اوبو د وینو رنګ پیدا کاوه. د دې چې فرعون د ست د حکم پر اساس د مصر خدای راپرځولی و د مصر خلکو خپله عقیده نه وه بایللې او په پخواني خدای یې عقیده درلوده. له همدې امله د فرعون خدای په خوارۍ او بدبختۍ کې مړ شو او هغه تورپوستي ښځه هم مړه شوه چې دغه جعلي فرعون یې زیږولی و چې له دې سره پخوانی خدای بیرته راستون شو. د فرعون او د هغه د پیروانو ټولې کروندې سره او سپین زر پر خپلو هغو پیروانو وویشل چې هغه ته وفادار پاتې ول. دغه کیسه ډېره خوږه وه. کله چې خلک پوه شول پخوانی خدای راستون شو خپلو پیروانو ته یې انعام ورکړ نو داسې خوشحاله شول چې ټوپونه یې وهل او نارې سوري یې پیل کړې. کیسه ویونکي ته یې د مسو هومره حلقې ورکړې چې هغه مجبور شو خپلې کړۍ په یو ټوکر کې تاو کړي او له ځان سره یې یوسي. کله چې خلک تیتو پرک شول موږ هم نیت وکړ چې ستانه شو. مامورې ته وویل دغه کیسه ډېره په زړه پورې وه خو عجیبه دا ده چې له اوسنیو حالاتو سره برابره ده. زه حیران یم چې دغه کیسه ویونکي څنګه جرأت وکړ چې دغه کیسه ووایي. مورید وویل دغه د دروغو نکل نه دی او نه یې دغه کیسه له خپلې خېټې ویلې بلکې د امون د پخواني معبد کاهنانو په هغو کتابونو کې موندلې چې له ننه کابو زر کاله مخکې لیکل شوي دي. که د فرعون مامورین وغواړي چې د هغه مخه ونیسي نو کیسه ویونکي به ورته ووایي چې دغه کیسه په کتابونو کې لیکل شوی حقیقت لري او هیڅوک د درواغو ویلو په جرم نشي نیول کېدی. ومې ویل زه هورمهب پېژنم چې په مصر کې د نظم د ساتلو د مامورینو مشر دی او پوهیږم چې هغه ډیر سخت سړی دی او په خدایانو هم عقیده نه لري خو د فرعون امر په سمه توګه اجرا کوي. مورید وویل هورمهب چې هر څومره سختګیره وي د یو کیسه ویونکي مخه نشي نیولی مګر دا چې کیسه ویونکی دروغ وایي او اوس خو دغه کیسه ویونکي دروغ نه دی ویلي. هر څه چې ویلي له کتابه یې ویلي دي. خو خلک یوازې دغه کیسې نه اوري بلکې د دغو غیب ویلو په هکله هم یو بل ته کیسې کوي. که ته د تپس په واټونو کې وګرځې نو وبه وینې چې کله دوه ښاریان له یو بله سره خبرې کوي نو همدغه غیبي خبرې کوي. د مصر حالات هم دغه غیب ویل تاییدوي ځکه چې د غنمو بیه لوړیږي. د مالیاتو د ترلاسه کولو مامورین لا له مخکې ډیر خلک ځوروي او په ډیرو سیمو کې پر کروندو لعنت شوی دی. خراب غنم ترې شنه کیږي. کروندګر نه دغه غنم خوړلی شي او نه یې خرڅولی شي. په همدې خبرو کې زه او مرید د تمثال لکۍ میخانې ته ورسېدو او میخانې ته له رسېدو نیم ساعت نه و تیر شوی چې څراغونه یې ویلګول او د څراغونو له روښانه کولو وروسته کاپتا هم میخانې ته راننوت. خو کاپتا چاق شوی و. کله چې غوښتل میخانې ته ننوځي په یوې اوږې له دروازې ننوت ځکه چې د هغه لویه خېټه د میخانې په دروازه کې نه ځایېدله. مخ یې د سپوږمۍ په شان ګرد ښکارېده. په خپلې ړندې سترګې یوه ټوټه سره زر او پر سر یې شنه ساختګي ویښتان ایښي ول. په غاړه او لاسونو کې غاړکۍ او بنګړي ول. کاپتا د تپس د خانانو او شتمنو په شان جامې اغوستې وې. د هغه په شان یې ګامونه اخیستل چې په خپل لوړاوي باور وي. خو کله چې زه ولیدم له خوشحالۍ یې چیغې کړې او ویې ویل
بختوره ده دغه ورځ چې زه پکې خپل ارباب وینم. بیا یې زړه غوښتل چې رکوع وکړي، خو له دې کبله چې خېټه یې لویه وه لاسونه یې زنګنو ته نه رسېدل. د دې پر ځای پر ځمکه کېناست، زما پښې یې ونیولې او ویې ژړل. ما له ځمکې راپورته کړ او په غېږ کې مې ونیو. خپله پوزه مې د هغه پر ولیو او مخ کېښودله او هغه هم خپله پوزه زما پر مخ او ولیو کېښودله. د میخانې مشتریانو ته یې په خطاب کې وویل نن د خوشحالۍ ورځ ده، له همدې امله هر مشتري چې اوس په میخانه کې دی یو جام شراب وړیا ورکوم، خو د دویم جام باید بیه ورکړي. وروسته کاپتا له ځان سره یوې خصوصي کوټې ته بوتلم. مرید ته یې وویل ته زما له بادار سره اوسه، ځکه چې پر هغه ګرانه یې او که له تا لرې شي خفه به شي. مرید زما او کاپتا تر څنګ کېناسته. کاپتا امر وکړ چې موږ ته سرې کړې هیلۍ راوړي او له کلونو وروسته ما د تبس سرې کړې هیلۍ وخوړې چې په هیڅ ځای کې داسې خوندوره ډوډۍ نه پخیږي. له ډوډۍ وروسته کاپتا وویل زما ګرانه باداره، زه نه پوهېږم چې ټول هغه لیکونه او حسابونه چې په دې څو کلونو کې مې تا ته درلیږلي د افق په کار کې تا ته رسېدلي دي. ته د خپلو کارونو په څرنګوالي خبرې او اړتیا نشته چې زه د کارونو پر څرنګوالي او پخوانیو حسابونو باندې در سره خبرې وکړم، خو هیله کوم اجازه راکړې د نن شپې دغه ډوډۍ او هغه شراب چې مشتریانو ته مې ورکړي ستا په کاته کې ولیکم. ما د مالیاتو په ورکولو کې ستا لپاره بچت کړی او د مالیاتو د ترلاسه کولو مامورین مې غولولي او د نن شپې لګښت ستا لپاره اهمیت نه لري. زه پوهېدم چې کاپتا په فطري توګه کنجوس دی، نو څه مې ونه ویل. کاپتا وویل آیا زما له لیکونو او په تیره بیا زما له حساب کتاب چې تا ته در رسېدل خوشحاله شوې؟ ومې ویل کاپتا ما ستا لیکونه او حساب کتاب ترلاسه کړی، خو پر حسابونو مې سر خلاص نه شو، ځکه چې دومره شمیرنې درلودې چې سړی ګنګس کوي او ما چې به حسابونو ته ځغلنده کتنه هم کوله سربداله کېدم. کاپتا چې شراب یې څښلې ول وخندل، مرید هم ورسره په خندا شوه، خو کله چې کاپتا خندا بس کړه ویې ویل زما ګرانه باداره، زه خوشحاله شوم چې ګورم ته د پخوا په شان ساده یې او پر جدي او اساسي کارونو دې سر نه خلاصېږي. له دې سره چې نه غواړې تا له سرکوزي سره پرتله کړم، خو لا هم د هغه سرکوزي په شان چې د سرو زرو غاړکۍ یې مخکې کېږدي، خو څنګه چې سرکوزی نه پوهېږي په هغې غاړکۍ څه وکړي، ته هم د دې غاړکۍ څخه د استفادې په چل نه پوهېږې. زما ګرانه باداره، ته باید د مصر له خدایانو راضي شي او د هغوی شکر پر ځای کړي چې زما په شان یو نوکر یې در په برخه کړ، ځکه چې که یو غل نوکر در په برخه شوی وای نو په لنډه موده کې به یې په تورو خاورو کېنولی وي، په داسې حال کې چې ما شتمن کړی یې. ومې ویل کاپتا فکر کوم اړتیا نشته چې د مصر له خدایانو راضي اوسم، ځکه دا زه وم چې ته مې انتخاب کړې. آیا په یاد دي چې کله مې رانیولې ته د مریانو د پلورلو په چوک کې په یوې ستنې پورې تړلی وې او تا له هغه ځایه پر تېرېدونکو ښځو ملنډې وهلې، له هغوی سره دې بدې ټوکې کولې، له خلکو دې د وربشو او اوبه غوښتې خو چا نه درکولې، له دې کبله چې یوه سترګه دې درلوده او ډنګر وي هېچ چا تا ته توجه نه کوله چې ودې پیري. خو کله چې زه د مریانو د پیرلو بازار ته ننوتم ته مې رانیولې، ځکه چې په هغه وخت کې یو ځوان او بېوزله ډاکټر وم او ګران بیه مور یې مې نه شو اخیستلی. کاپتا چې زما خبرې واورېدې خفه شوې، څېره یې ګونځې شوه. ویې ویل زما باداره، که نه ده چې پخوانۍ خاطرې در په زړه کړې، ځکه چې دغه خاطرې ما خفه کوي، زما حیثیت ته تاوان رسوي او بله ګټه هم نه لري. خو ستا د شتمنۍ په هکله باید ووایم چې د مالیاتو د ترلاسه کولو د مامورینو له مزاحمتونو سره سره ما شتمن کړی او 2 سوریاني کاتبان مې ګمارلي چې د مالیې لپاره ستا شتمنۍ حساب کړي. سوریاني مامورین مې له دې کبله ګمارلي چې لومړی خو مالیه پر هغوی ډیر باور لري او دویمه خبره دا ده چې د یوه سوریاني کاتب پر حساب د مالیاتو د مامورینو سر نه خلاصیږي او حتی ست هم د سوریاني کاتبانو په حسابونو نه پوهیږي، ان که ستا پخواني ملګري هورمهب ټول ملګري هم سره مرسته وکړي. رښتیا اوس چې د هورمهب خبره یاده شوه باید ووایم چې ستا له سپارښتنې سره سم یې یوه اندازه سره او سپین هغه ته پور ورکړل او بیا مې هم ستا د سپارښتنې پر اساس دغه پور ترلاسه کولو لپاره ټینګار وکړ، ځکه چې پوهېدم که ټینګار وکړم له هغه سره ستا ملګرتیا خرابېږي. پوهېږم داسې سړی یې چې په خپلې شتمنۍ نه یې خبر، خو باید درته ووایم چې زما د خدماتو او زحمتونو له امله ته اوس د مصر یو لوی شتمن یې او ستا شتمني سره او سپین زر نه دي بلکې حقیقي شتمني لري.
سره او سپین د وخت په تېرېدا سره ممکنه ده خپل ارزښت له لاسه ورکړي، خو ځمکه، مالونه، کور، بیړۍ او مریان هیڅکله خپل ارزښت نه بایلي. څومره چې د سرو او سپینو ارزښت کمیږي، د ځمکو، کورونو، بیړیو او مریانو ارزښت هومره زیاتیږي. زه پوهیږم چې ته د خپل شتمنۍ په اندازې نه یې خبر، ځکه چې ما ستا د کروندو او کورونو یوه برخه د خپلو نوکرانو او کاتبانو په نوم کړې ده، او لامل یې دا دی چې د مالیاتو له مامورینو ستا د شتمنۍ یوه برخه پټه پاتې شي. هغه مالیات چې فرعون لګولي دي پر شتمنو فشار زیاتوي. بېوزلي باید په 5 برخو کې یوه برخه د مالیې په توګه ورکړي، او شتمن باید په 3 کې یوه برخه شتمني د مالیې په توګه ورکړي. که د چا محصول ډیر زیات وي، نیمایي به یې ترې اخلي. د سوریې له لاسه تللو او د دغو درنو مالیاتو مصر بېوزله کړی، خو مصر چې څومره بېوزله شي، شتمن نور هم بډایه کیږي او بېوزلي نور هم بېوزله کیږي، او دا د هغو هیوادونو ځانګړتیا ده چې له بېوزلۍ سره مخامخېږي. خو ته سینوها اوس په شتمنو کې راځي او ورځ په ورځ دې شتمني زیاتیږي. باید درته ووایم چې د دې شتمنۍ یوه برخه د غنمو د احتکار له امله ستا په برخه شوې ده. کاپتا یو غړپ شراب وڅښل او ویې ویل: زما باداره، په هغو هیوادونو کې چې د ورانۍ پر لور ځي، نو ځینې کروندې پکې شاړې پاتې کیږي. همدغه ډول اوس په مصر کې د کروندو یوه برخه شاړه پاتې ده، نو د غنمو بیه لوړیږي. زه ډیر ژر په دې خبره پوه شوم او متوجه شوم چې په غنمو کې هیڅکله څوک تاوان نه کوي، ځکه چې هر کال د تیر هغه په پرتله ګرانیږي. له همدې امله د غنمو په اخیستو پسې شوم او له هر کال وروسته مې غنم په لوړه بیه خرڅول. اوس پوه شوی یم چې په بل کال کې د غنمو خرڅول تېروتنه ده، نو باید غنم احتکار کړو، ځکه چې هره میاشت د تیرې هغې په پرتله د غنمو بیې لوړیږي. څوک چې نن خپل غنم خرڅوي، که هر څومره یې ګران خرڅ کړي، بیا به هم خپوي، ځکه چې سبا تر نن هم غنم ډیر ګران وي. له همدې امله چې هر څومره کیدای شي زه غنم اخلم، او اوس ستا ډیپوګان له غلې ډک دي، خو هغه به خرڅ نه کړم، ځکه چې پوهیږم بیا به هم د غنمو بیه لوړه شي. کاپتا زما او مرید لپاره شراب واچول او ویې ویل: زه د فرعون ډیره مننه کوم او له خدایانو غواړم چې هغه ته 100 ځله 100 کاله عمر ورکړي، ځکه څومره چې فرعون ډیر عمر وکړي، خلک نور هم بېوزله کیږي، او څومره چې خلک بېوزله شي، هومره به مجبور شي چې خپلې ښځې، ځمکې، زامن او نجونې د څو پیمانو غنمو لپاره خرڅ کړي. په دې ډول به موږ په وړیا توګه د خلکو ځمکې ونیسو او د هغوی زامن، لوڼې او ښځې به وینځي او مریان کړو. کاپتا چې دې خبرې خوند ورکاوه وویل: تل دې وي فرعون او د هغه خدایي اتون، چې شتمن میاشت په میاشت شتمن کوي او بېوزله له یو فصله بل ته تر هغه نور هم بېوزله کیږي. موږ ته وخت راکوي چې د مصر ټولې ځمکې، باغونه او کورونه واخلو، نارینه او ښځې خپل مریان او وینځې کړو. ای باداره، ته دغه تصور ونه کړې چې زه به نن سبا له تا څخه د پخوا په پرتله ډېره غلا کوم. له تا دغه خبره نه پټوم چې کله کله زه له دې کبله خواشینی کېږم چې ولې دومره صادق یم، او که ما ښځه او اولادونه درلودی، نو حتما به یې ملامتولم چې ولې ستا له شتمنۍ څخه ډېره غلا نه کوم. ځکه چې ای لویه باداره او ای ستر سینوها، لا تر اوسه د مصر خدایانو ستا په شان بل ساده بادار نه دی پیدا کړی. خدایانو ته د دې لپاره پیدا کړی چې انسان در څخه غلا وکړي. ما او مرید د کاپتا خبرو ته خندل او کاپتا وویل: زما باداره، هغه شتمني چې ته یې نن لري له مالیاتو او ځینو متفرقه خرڅونو پرته سوچه ګټه لري. متفرقه او تیتوپرک خرچې هغه رشوتونه دي چې ما د مالیاتو د ترلاسه کولو مامورینو ته ورکړي دي چې له تا سره مرسته وکړي. ځینې نور تیتوپرک لګښتونه هغه شراب دي چې ما د مالیاتو د ترلاسه کولو په مامورینو څښلي دي، ځکه چې کله غواړي د مصر کاتبینو حسابونه وګوري، نو سرونه یې ورګرم کړه چې سترګې یې حسابونه ښه ونه کتلی شي. کاپتا خپلو خبرو ته دوام ورکړ: ته نه پوهیږې چې د مالیاتو دغه مامورین که ډیر شراب هم وخوري، بیا هم نشه کیږي او سترګې نه تیاره کیږي. په تیتوپرک لګښت کې هغه غنم هم راځي چې زه یې بېوزلو او هغو کسانو ته ورکوم چې پوهیږم هر چیرته چې ځي، نو په چا پسې خبرې کوي. د دې لپاره چې ستا صفت او ستاینه وکړي او ووایي چې سینوها خپل ټول غنم ولس ته بخي، دغه کار اړین دی او دا د شتمن کېدا یو چل دی. یو شتمن هر کال سلګونو کورنۍ له منځه وړي او د هغوی ځمکې نیسي، نارینه او ښځې مریان او وینځې جوړوي. د غنم او نورو غلو دانو په احتکار سره بیې لوړوي او سلګونه کسان له لوږې وژني او په بدل کې خپلې کوټې له سرو سپینو ډکوي.
دوی د دې ټولې ګټې په بدل کې یو موټی غنم یا هم لږ سره او سپین زر څو تنو بېوزلو ته ورکړي او هغوی چې هر ځای ته ځي بیا وایي چې دغه شتمن خپل هر څه بېوزلو ته ورکوي، شپه او ورځ د بېوزلو د سوکالۍ لپاره کار و زیار کوي. د دې چل ګټه په دې کې ده چې لومړی بېوزلې یا هغه کسان چې زما له لاسه بېوزله، مریان او وینځې شوي او شتمن کسان دواړه له تا سره رخه او بخیلي کوي چې ولې شتمن شوی. یو شتمن هر کال سلګونه کورنۍ له منځه وړي او د هغوی ځمکې نیسي، نارینه او ښځې مریان او وینځې جوړوي، د غنمو او نورو غلو دانو په احتکار سره بیې لوړوي او سلګونه کسان له لوږې وژني او په بدل کې خپلې کوټې له سرو سپینو ډکوي. دوی د دې ټولې ګټې په بدل کې یو موټی غنم یا هم سره او سپین زر څو تنو بېوزلو ته ورکړي او هغوی چې هر ځای ته ځي بیا نو وایي چې دغه شتمن خپل هر څه بېوزلو ته ورکوي، شپه او ورځ د بېوزلو د سوکالۍ لپاره کار او زیار کوي. د دې چل ګټه په دې کې ده چې لومړی بېوزلي یا هغه کسان چې زما له لاسه بېوزله، مریان او وینځې شوي او شتمن کسان دواړه له تا سره رخه او بخیلي پیدا کوي چې ولې شتمن شوی. دویمه دا ده چې کله د مصر حالت خراب شي او د آتون خدای له منځه ولاړ شي نو څوک دا لټه نه کوي چې ستا د غنمو او غلو ګودامونه وسوځوي او ستا کورونه وران کړي یا تا ووژني، ځکه چې خلک تا یو زړسواند او مهربانه کس بولي. له دې وروسته چې کپتا خپلې خبرې خلاصې کړې لاسونه یې پر ټټر کېښودل، داسې ښکارېدل چې زما د ستاینې په تمه دی. ما وویل کپتا نو په دې ډول زه په خپلو ګودامونو کې پریمانه غنم لرم. کپتا وویل هو، ته نن په مصر کې تر ټولو ډیر غنم لري. ومې ویل کپتا اوس د غنمو د کرلو وخت دی؟ کپتا وویل هو، له همدې امله غنم ډیر لږ پیدا کیږي. ته باید ډیر ژر هغو کروندګرو ته ولاړ شي چې د پخواني خدای آمون پر ځمکو دهقاني کوي او زما غنم پر هغو خلکو وویشي چې تخم ته اړتیا لري، ځکه چې هغوی د کرلو لپاره غنم نه لري او د هغوی غنم مرض وهلی دي. ما په خپله ولیدل چې د هغوی غنم د وینې په رنګ سرې ټاپې لري. کپتا وویل ګران باداره، د خپل فکر په دې ناسمو پلانونو مه ستړی کوه، پرېږده چې زه ستا په ځای فکر او فیصله وکړم. په سر کې چې کله کروندګرو د آمون په پټیو کې کار پیل کړ، ګودام لرونکو ورته د کر او خوراک دواړو لپاره د نویو حاصلاتو تر ټولولو پورې غنم پور ورکول. داسې ټاکل شوی و چې د هرې پیمانې غنمو په بدل کې د فصل د اخیستو په وخت کې 2 پیمانې غنم بیرته ورسپاري. خو له دې کبله چې کروندګرو د دغه پور د ورکولو وس نه درلود، د پور ورکوونکي مجبور شول چې د هغو مالونه ترې واخلي او کله چې به کروندګرو مال او څاروي نه درلودل هر څه به یې له لاسه ورکړل. خو نن سبا غنم دومره ګران شوي چې که ته د فصل د اخیستو او د درمند د ټولولو په وخت د غنمو د پور پر ځای د هغوی څاروي هم ترې واخلي نو ډیره ګټه به دې نه وي کړې، ځکه غنم ګران شوي او که یې په بازار کې خرڅ کړې تر هغه به ډیره ګټه وکړي چې څاروي ترې غصب کړي. پر دې سربیره د غنمو د کرلو لپاره کروندګرو ته د تخم لپاره په پور د غنمو ورکول د سوداګرۍ په بله پلو ناسم کار دی، ځکه چې زموږ د کار او مسلک غوښتنه دا ده چې سږ کال غنم ونه کرل شي. له دې سره به په بازار کې د غنمو بیه لوړه شي، نو موږ باید کروندګرو ته غنم ورنه کړو، ځکه چې د تخم په ځای یې وکاروي او ویې کري، ځکه چې لومړی خو هغوی د فصل د اخیستو پر وخت او د درمند د ټولولو پر وخت زموږ پور نشي راکولی او موږ یې باید څاروي ترې واخلو، چې دا چاره زموږ په ګټه نه ده. دویمه دا چې هوښیارۍ خبره دا ده چې که ځمکه ونه کرل شي ښه ده چې د غنمو بیه به زیاته شي. درېیمه خبره دا ده چې ګدامداران به مو له موږ سره دښمني پیل کړي چې ولې مو کروندګرو ته په پور غنم ورکړي دي. د کپتا په ځواب کې مې وویل هغه څه چې زه درته وایم ویې منه، زما غنم پر کروندګرو وویشه او هغوی ته ووایه چې دغه غنم د اخناتون او د هغه د خدای آتون په نوم درکوم، ځکه چې فرعون پر ما ګران دی، له همدې امله یې د خدای درناوی کوم. ما کروندګر ولیدل چې هډوکي تر پوستکي لاندې داسې ښکارېدل لکه په کانونو کې کارګران. ما ولیدل چې د کروندګرو د ښځو سینې د یو پټ شوي ژي په شان ځوړندې دي، هغوی خپلو ماشومانو ته شیدې نشي ورکولی. ما ولیدل چې د هغوی لوی ماشومان هم وږي دي او سترګې له ډېرې لوږې کړاخې راوتلې دي. د همدې امله باید ته زما غنم پر کروندګرو وویشې او ورته ووایې چې فرعون او د هغه خدای آتون دغه غنم تاسې ته په پور درکوي چې ګټه ترې واخلئ او په خپلو ځمکو کې وکرئ. خو زه نه غواړم چې دغه غنم په وړیا توګه پر هغوی وویشل شي، ځکه چې تجربې ښودلې
کله چې څوک وړیا یو شی ترلاسه کوي د هغه په قدر نه پوهیږي او له همدې امله مصري کروندګر د امون له هغو پټیو او څارویو څخه چې فرعون ورکړي ول ګټه وانخیسته. که فرعون په سمه بیه دغه پټي او څاروي ورکړي وای او بیه یې په کیستونو ترې اخیستې وای نو کروندګر به مجبور شوی وای چې له ځمکو او څارویو څخه استفاده وکړي او ټمبلي ونه کړي. هغه پور چې ته کروندګرو ته ورکوي باید سود ونه لري او هغوی ته ووایي چې د هرې پیمانې غنمو په بدل کې د درمندونو په وخت کې باید یوه پیمانه غنم بیرته راکړي او ته یې وڅاره چې دوی باید دغه غنم په پټیو کې وکري. کله چې کپتا دغه خبرې واورېدې ساندې پیل کړې. ګریوان یې وشکاوه او ویې ویل زما باداره ته بیا راغلی او زه دې له بدبختیو سره مخامخ کړم. زه څه ډول د هرې پیمانې غنمو په بدل کې د درمند په وخت کې همغه یوه پیمانه غنم بیرته ترلاسه کړم؟ که زه د هرې پیمانې غنمو په بدل کې همدومره غنم ترلاسه کړم له چا به غلا کوم؟ ځکه چې زه ستا له شیانو غلا نشم کولی نو باید د نورو له شیانو غلا وکړم. زه نشم کولی چې د فرعون په نوم او د هغه خدای آتون په نوم کروندګرو ته غنم په پور ورکړم ځکه چې آمون به ښېرا راته وکړي. زه د فرعون او د هغه د مامورینو له ویرې دغه خبرې په ډاګه نشم کولی خو له دې کبله چې دلته پردي څوک نشته ځکه دغه ډول خبرې کوم. وایم چې پخوانی خدای آمون ډیر قوي دی. د هغه کاهنان که څه هم ظاهرا قدرت نه لري خو اوس یې د آتون پر ټولو کروندګرو او کروندو لعنت کړی دی. له همدې امله د آتون کروندګر وږي دي او د هغوی په ځمکو کې مرض وهلي غنم راشنه کیږي. کله چې کپتا دغه خبرې کولې ما له ډېرې ګرمۍ سختګي ویښتان له سره لرې کړل او کله چې د کپتا سترګې زما پر گنجي سر ولګېدې ویې ویل او زما باداره آیا ستا سر گنجی شوی هم دی؟ آیا غواړې داسې درمل درکړم چې د سر ویښتان دې بیرته راشنه کړي او تر پخوا هم ښکلي ویښتان ولري؟ دا تر ټولو ښه درمل دی چې په مصر کې رامنځته شوي او لا د دارالحیات ډاکټران ترې نه دي خبر. هر چا چې کارولي ښه نتیجه یې ورکړې. زه یې ستایلی یم خو یوازې یوه کس شکایت وکړ او ویل د دغو درملو د استفادې له امله یې پر سر داسې ویښتان راشنه شوي چې د حیواناتو د وړیو په شان دي او د تورپوستو په شان کاړګوتي دي. کپتا ځکه ګډې وډې خبرې پیل کړې چې په دې ډول زه خپله فیصله هیره کړم خو ما پوه کړ چې پر خپل هوډ کلک ولاړ یم او زما غنم باید پر کروندګرو وویشل شي. کله چې کپتا متوجه شو چې زه ټوکې نه کوم ویې ویل زما باداره آیا لیوني سپي داړلی یې که دې د لړم نیش په بدن کې ننوتی دی چې لیونی شوی یې؟ ستا دغه فیصله به موږ دیوالي کړي او بیا به د یوې مړۍ ډوډۍ د ترلاسه کولو لپاره زیارګالو. زه هم ستا په شان د ډنګرو کروندګرو په لیدو خفه کیږم خو زه داسې ځای ته نه ځم چې دغه ډول کروندګر ووینم چې تر پوستکي لاندې یې هډوکي ښکاري. ځکه په کوم ځای کې ورسره مخامخ شم مخ ترې اړوم ځکه چې انسان چې کله یو شی وویني نو اغېزمن کیږي خو کله چې غمجن شیان او مسلې ونه ګوري نو نه اغېزمن کیږي. یو شی چې زه یې خفه کړم دا دی چې ته وایې زه باید ولاړ شم او پر کروندګرو غنم وویشم. دا ډیر ستړی کوونکی کار دی ځکه چې د نیل پر غاړه د مصر کروندې یوې جبهې ته ورته دي. که زما پښه په خټه کې ننوته پر ځمکه به ولویږم او یا به د اوبو لګولو په یوه ستره لښتي کې ډوب شم ځکه چې نن سبا بوډا یم او د پخوا په شان ستوماني نشم زغملی. ومې ویل کاپتا تا پخوا درواغ ویل او ما تصور وکړ چې اوس شتمن شوی او درواغ ویل به دې پریښي وي خو اوس چې ګورم بیا هم د پخوا په شان درواغجن یې. ته نن سبا تر پخوا ډیر ځوان ښکارې ځکه چې پخوا دې لاسونه او پښې ریږدېدل او اوس دې لاسونه نه ریږدي. پخوا به دې سترګه سره شوې وه خو اوس دې سترګه نه سره کیږي مګر هغه وخت چې شراب وڅښې. ته ډیر چاق شوی او زه د یو ډاکټر په توګه ستا لپاره دا سفر ضرور بولم ځکه چې ډیره چاغي درته تاوان کوي پر زړه دې فشار راوړي او ساه دې لنډه لنډه کیږي. که کله پلی وګرځې نو ډنګر به شي او زموږ په شان به په چالاکۍ سره پر لاره ځي. آیا پر زړه دې دي کله چې د بابل په لارو کې پلي ګرځېدو ته به څنګه چالاکه روان وې؟ آیا پر زړه دې دي چې د لبنان په غرونو کې مو څنګه مسافرت کاوه او ته به څومره ګړندی غرونو ته ورختلې؟ که زه د فرعون خاص ډاکټر نه وای نو حتما له تا سره په دې سفر کې ملګری کېدم. کروندګرو ته ورتلم او غنم مې پرې ویشل خو له دې کبله چې د فرعون ځانګړی ډاکټر یم نو که هره ورځ په کار شم له طب څخه به ځم. بالاخره کپتا تسلیم شو او موافقه وکړه چې زما په حکم کار وکړي.
موږ تر نیمې شپې شراب وڅښل. کاپتا د تیرو سفرونو کیسې او خاطرې بیان کړې او کله به یې زه او مرید خندولو. مرید خپل د بدن پاسنۍ برخه بربنډه کړه چې زه لاس پرې کېږدم. کله چې کاپتا ستړی شو او غوښتل یې ولاړ شي ویده شي نو مرید راته وویل اجازه به رانه کړي چې د ویدېدو لپاره ستنه شم. مرید له ما سره منګی نه و مات کړی، یعنې له قانوني پلوه زما ښځه شوې نه وه، خو په دې شپه یې له ما سره دومره مینه وکړه چې تصور کوم که بلې هرې ښځې له ما سره منګی مات کړی وای نو دومره مینه به یې راسره نه وای کړې. په دې شپه چې مې کله له مرید څخه پوښتنه وکړه آیا له ما سره منګی ماتوي، هغې ځواب راکړ سینوهه ته د فرعون ډاکټر یې او زه ستا لیاقت نه لرم، ځکه چې زه د یوې میخانې نوکره یم او ستا خور یعنې ستا میرمن باید هغه ښځه وي چې چا په میخانې کې د شرابو ورکولو پر وخت نه وي لیدلي. په بل سهار باید زه په تبس کې د فرعون مور ته ورغلی وای چې ټول ترې ډارېږي. تر دې وړاندې چې د هغې ماڼۍ ته ورننوځم بیړۍ ته ستون شوم چې د کتان جامې واغوندم او بیا په غاړکۍ کې د سرو زرو توق او د حیات صلیب ځوړند کړم. کله چې د جامو د بدلولو په حال کې وم موتی راننوته او ویل ای زما باداره، بختوره د هغه ورځ چې ته تبس ته راستون شوې، خو بېګا دې د نورو سړیانو په شان چلند وکړه او د دې پر ځای چې کور ته راشي او هغه ډوډۍ چې ما درته پخه کړې وه وخورې میخانې ته ولاړې او له دې ښځې سره دې هدف یې مرید وه شپه تېره کړه. ما پرون ستا تر تللو وروسته مریان وګومارل او کومو چې ټمبلي کوله هغوی مې په متروکو ووهل چې ژر ژر کور پاک او سوتره شي او ته وکړی شي چې د شپې مهال کور ته راشي، خو ته رانغلې او له همدې امله زه نن په تا پسې راغلم. غواړم چې تا له ځان سره کور ته بوزم او هغه خواړه وخورې چې ما نن سهار درته برابر کړي دي. که له دې ښځې څخه لرې کېدی نه شي نو غوره ده چې هغه هم له ځان سره کور ته راولې، ځکه چې کور ته د دې ښځې راوستل تر دې ډېر ښه دي چې د هغې د کتو لپاره میخانې ته راشي او کور چې ستا د هوساینې ځای دی خو ته ترې لرې پاتې شي. زه پوهېدم چې موتی د مرید ښکلا ستایي او هغه د دوستۍ وړ میرمن بولي، خو عادت یې کړی و چې دغسې خبرې وکړي او د خپلو خبرو سبک او رودۍ نه شو بدلوی. ځکه مې یو سړی میخانې ته واستاوه چې مرید ته ووایي ژر را روانه شي او زما کور ته راشي، ځکه چې زما نوکرې موتی تبس ته زما د ستنېدا لپاره په کور کې یو وړوکی جشن جوړ کړی و. پر روان تخت سپور شوم او د کور پر لور روان شوم. موتی زما د روان تخت په څنګ کې روانه وه. ویل یې باداره، ما تصور کاوه کله چې ته په افق ښار کې پاتې شوې او په دربار کې میشت شوې ته به آرام سړی شي، خو اوس ګورم چې د پخوا په شان عیاش یې او له ښځو سره دې مینه دومره ډېره شوې چې تبس ته له ننوتو سره سم میخانې ته راغلي چې ځان ښځو ته ورسوي. پرون چې له افقه نوی راغلی وې ما ولیدل چې سترګې د ځلېدې او اننګي دې سره او ګرد ول، خو له دې کبله چې یوه شپه له دې ښځې سره وي اننګي دې ننوتي او سترګې دې تورې او لوېدلې ښکاري. دغه موضوع د دې ښودنه کوي چې له ښځو سره لیونۍ مینه لري، ځکه چې کوم سړی چې په اعتدال کې له ښځو سره ساتیري کوي دومره ژر یې څیره نه بدلیږي، خو ډېر نارینه داسې نه دي او غواړي چې تل له ښځو سره سات تیر کړي. کور ته تر رسېدو پورې موتی همداسې خبرې کولې او بالاخره مې هغې ته وویل ای ښځې ستا دغه خبرې مې په غوږ داسې لګي لکه د مچانو بنګېدا، غلې شه. موتی غلی شوه خو پوهېدم چې خوشحاله ده، ځکه چې بریالی شو ما کور ته راستون کړي. موتی او مریانو کور په ګلانو ښایسته کړی و. موتی د بلاګانو د لرې کولو لپاره یوه مړه پیشو د ګاونډي د کور په مخ کې واچوله او څو ماشومان یې وګمارل چې کله زه کور ته ننوځم نو دوی په لوړ غږ ووایي بختوره د هغه ورځ چې زما بادار بیرته راستون شوی دی. موتی ځکه دغه ماشومان د دې کار لپاره وګمارل چې غوښتل یې زه بچیان پیدا کړم او ویل به یې په هغه کور کې چې ماشومان نه وي تندوالی پکې نه وي، خو هغې په یو شرط زما لپاره د ماشوم هیله کوله چې کور ته کومه ښځه رانه ولم، ځکه چې موتی زما په کور کې د بلې ښځې د اوسېدو زغم نه درلود. له دې کبله چې له ښځې پرته ماشوم نه پیدا کیږي نو ما هم ماشوم نه پیدا کاوه او د موتی هیله مې نه شوی پوره کولی. کله چې ماشومانو په لوړ غږ او خاص ټون څو ځله وویل بختوره د هغه ورځ چې زموږ بادار بیرته راستون شوی دی، ما هغوی ته څو کړۍ میس ورکړل او موتی په شاتو کې پخې کړي څو پتیرې وویشلې چې ماشومان په خوشحالۍ سره ولاړل. له دې وروسته چې زه کور ته ننوتم مرید هم راغله. ما ولیدله چې ځان یې په ګلانو سینګار کړی دی او په بدن یې عطر وهلی دي.
موتی زموږ لپاره خوندور خواړه برابر کړي ول. هغه خواړه چې یوازې په تبس کې پخیږي او ما یې په بل هیڅ ځای کې ساری نه دی لیدلی. ما او مرید ډوډۍ وخوړله. مرید 2 ځله په ډېرې مینې د موتی خواړه وستایل. موتی په زړه کې خوشحاله شوه، خو د دې لپاره چې خپله خوشحالي پټه کړې وي سترګې کش کړې او داسې وښودله چې د هغې له ستایلو کرکه کوي. په دې کور کې چې اوس زما و او مخکې د یو مسګر کور و، د ډوډۍ پر وخت د مرید ترڅنګ داسې خوشحال وم چې له اوبو جوړ ترازو یا نیش ساعت ته په خطاب کې مې وویل خپل څاڅکي بند کړه چې دغه شیبې همداسې پاتې شي، ځکه چې کله چې دغه شیبې له منځه ولاړې شي ښایي ساری بل وخت پیدا نه شي. زما په کور کې له مرید سره د ډوډۍ خوړل داسې مهمه پیښه نه وه چې زه یې په اړه ډېرې خبرې وکړم، خو له دې کبله پرې غږېږم چې انسان د نیکمرغۍ د موندلو لپاره سفرونه کوي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته مزل کوي، خو کله چې خپل کور ته ستنېږي پوهېږي هغه نیکمرغي چې د ورپسې مزلونه کول د هغه په کور کې ده او چټي د خوشبختۍ د لټون لپاره نړۍ کچ کړې ده. له دې وروسته چې ډوډۍ وخوړل شوه ما ولیدل چې زموږ د سیمې یو شمېر بېوزلي او زما ځینې پخواني ناروغان زموږ په انګړ کې ګرځي. دوی داسې ښکارېدل چې ځینې پکې شتمن شوي دي ځکه نوې جامې یې اغوستې وې. یو پکې د نورو په استازیتوب وویل سینوها تر هغه وخته چې ته په دې سیمه کې اوسېدلې او په وړیا توګه دې زموږ معالجه کوله موږ دې په قدر نه پوهېدو، خو له دې وروسته چې له دې ځایه ولاړې موږ پوه شو چې ستا شتون څومره زموږ په ګټه او موږ ته غنیمت و. اوس چې راستون شوی یې ستا په لیدو ډېر خوشحاله یو او دغه ورځ چې ستا د راستنېدا ورځ ده بختوره ګڼو. بیا یې هغه ډالۍ راکړې چې زما لپاره یې راوړې وې. د دغو ډالیو بیه ډېره لوړه نه وه، خو له دې کبله چې په مینه یې راکړې نو زه یې ډېر خوشحاله کړم. زه پوه شوم چې زموږ د سیمې ځینې بېوزله نور هم بېوزله شوي دي ځکه چې د فرعون نوی خدای هغوی ته ځینې ستونزې پیدا کړې وې چې د هغوی دندې او کار ته یې تاوان رساوه. یو بېوزله ماته یوه پیمانه سبوس راوړل. سبوس د هغو کسانو خوراک دی چې غنم نشي اخیستلی. بل بېوزله یو مرغه راته ډالۍ کړ چې په ډبر یې ښکار کړی. یو سړي 2 دانې وچې خرماوې زما مخ ته کېښودلې او یو بېوزله ځوان یو ګل راکړ. په ناروغانو کې مې یو بوډا کاتب ولید چې په ستوني کې ججوری درلود او سر یې ټیټ کړی و. د هغه په لیدو حیران شوم ځکه چې تمه مې نه کوله هغه دې ژوندی وي او هغه مرۍ مې هم ولید چې ما یې ګوتې معالجه کړې وې. هغه خپلې ګوتې راوښودې چې پوه شوم بیخي ښه شوی دی. یوه نجلۍ چې په ارزانه بیه یې ځان خرڅاوه هم زما ناروغه وه او ما پخوا د هغې سترګه معالجه کړې وه. هغې خپلې ټولې ملګرې هم ماته راستولې وې چې زه یې بدني نیمګړتیاوې ورته لرې کړم. دغه نجلۍ چې اوس پنډه او غټه شوې وه زما پخوانۍ ناروغه وه چې ما په نورو کې شتمنه لیدله ځکه چې دې ښځې د شتو فلزاتو د ټولولو فکر درلود او هغه فلزات به یې غونډول چې په ارزانه بیه یې د ځان په پلورلو ترلاسه کول. په یوه کې یې د ځان لپاره د عطرو د خرڅلاو دکان جوړ کړی و او په عین حال کې یې چې عطر به یې خرڅول د هغو ښځو ادرسونه به یې هم خپلو مشتریانو ته ورکول چې ځانونه ارزانه خرڅوي. ما د ټولو ډالۍ په ډېرې خوشحالۍ ومنلې او له دې کبله چې په دې ورځ ما کور ته ځینې راغلي بېوزله ناروغانو معالجې ته اړتیا درلوده ما هم د کتان جامې وایستلې او د هغوی معالجه مې پیل کړه. مرید خپلې جامې وایستلې او د ناروغانو په معالجه کې مرسته راسره وکړه. د ناروغانو په ټپونو به یې پټۍ لګولې، زما چاړو به یې پاکول او په اور کې به یې ایښودل او بیا به یې د هغو کسانو په رګونو کې تریاک پیچکاري کول چې د غاښ درد یې درلود چې د غاښ ایستلو پر وخت د درد احساس ونه کړي. زه متوجه شوم چې زما ناروغان حتی میرمنې له دې امله ډېرې خوشحاله وي چې مرید له ما سره مرسته کوي ځکه چې مرید ډېر ښکلی اندام درلود چې هیڅ ډول جامو د هغې د اندام ښکلا نه شوه پټولی. کله چې د ناروغانو په معالجې بوخت شوم ناڅاپه مې ځان هماغسې نوحه ولید چې پخوا بېوزله و او د بېوزلو معالجه یې کوله. له دې کبله چې تر اوسه د مقام شتمنیو په دربار کې د پاتې کېدیا له امله فاسد شوی نه وم نو ځان مې ډېر نیکمرغه احساساوه. بیا به مې په زړه کې ترازو یعنی د هغه وخت د اوبو ساعت ته پام شو او وبه مې ویل د اوبو بهیر ودروه ځکه چې اوس ځان نیکمرغه ګڼم او ډارېږم چې که د نیکمرغۍ دغه شیبې تېرې شي بیرته به راستنې نه شي. کله چې وروستی ناروغ معالجه شو زما له کوره ولاړ پوه شوم چې لمر لوېدو ته نږدې کېږي خو زه لا د فرعون د مور کور ته نه وم تللی. مرید چې پوه شوه زه باید د فرعون د مور کور ته ولاړ شم اوبه یې راوړې. ما ځان ژر ژر ووینځه.
دې را سره مرسته وکړه چې جامې واغوندم او د سرو زرو غاړکۍ او د حیات صلیب یې را په غاړه کړ. کله چې مې غوښتل له کوره ووځم ویې ویل سینوهه د فرعون د مور په کور کې ډېر مه ایسارېږه، هڅه وکړه ژر بیرته راشي ځکه چې د کور پوزي ستا په تمه